जनाब सलमान आफरीदी जमा माई खुदा दे जी सलमान आफरीदी और दा सुख मरगरे दे जी इम्तियाज अस्तासु नुम दे जमा सलमान नुम दे उस्ता इम्तियाज नुम दादा इम्तियाज नुम दे और मुंगा जनाब रा रसीदली उसिशिता दे गट रजिस्टर तमगो रही दास द सेक्रेटरीट दफ्तर खोले چې تاسو چې دی غټ غټ کارونه نه جناب د کې زمونږ چې کوم پروګرام وي هغه فارمیټ ارس باقاعده چې کوم سانګز پلی شي هغه باقاعده د کې اډ کیږي نو جناب دینه به تاسو اندازه لګوي چې موږ دا ټیم پر ریډیو پاکستان کې وي جی دې خبرې کوه کنه تاسو په مسکا شروع ته بس خر کار راغلی او بس یا ورته نن یسو کې یا ورته نو کې تیز دی مایک تخپل راجوک شه جناب ته ډیر خلک ووري تر مایک نه لري کنه سلمان بھائی مخامخ کیمرې ته ګوره پر ګړون شي ته ډیر مخامخ کیمرې ته ګوره پر بر ګړون نشي خبره ته وګونه سره او دا یو وګ دراسه سمارټ راځي کنه د امتیاز وګونم ته د ماشومان ګردې لګولي دلته پروګرام مس گروپ نه کړه دی مینوال به یقینا هم مس کې او ما خپل ځان ډیر زیات ځکه مس کولی چې پروګرام یو ورځ مونږ کړی دی یو اتوار باندې کړی دی دا غینه پس بیا مونږ پروګرام نه کړی ما دا چا خبر ریډیو خوان نه راکول او د میز او پین پر یو کیسه را یاد شو کنه یو په خو به د قاضیان ناستو کنه قاضي به فیصله کولې نو څو کسانم ناستي هغه وته انتظار کړي قاضي د میز نه د قاضي د میز نه د پین پریوتو کنه چې پین تلاندې پریوتو کنه نو هغه سړی رالو چې کوم ته انتظار کولو په کورسو کې وته ناستو یو تلاندې ناستو هغه ته سیبه د کلاشنکوف دی والا وای سیبه د کلاشنکوف دی والا کنه نو قاضي وته غوسه شو خدای دې تباه کړي چې تباه شي دا تا کلاشنکوف کاری دا قلم دی قلم دا پین دی پین کنه نو هغه سړی وته وای سیبه موږ له خو په خونی ورانه کړي او وتا ته دا وتا ته په پین ښکاری موږ خو په خونی ورانه کنه امتیازات به ټول نه د وخت رسیدل سکول ته نو نور استادانو به څنګه چل دی یار پرنسپل به مله شاباشي ورکو سرجی ته ډیر د وخت راځي ته ډیر د وخت راځي نو سپلای مپلای اور سوي پالش کنه نو یو ورسته استاد پښتنه په ولا وای زه خو مړه ډیر لیټ راځم او وخت راته پرنسپل خبرې کوي کنه او دا مسلې وي او دا کشالي وي یار دا بس چلو کوم هغه ته دوه ودونه او کا دوه سشي وای دوه ودونه او کا و چې یو د سپلای وروړي بلی بدله جوړه تیار کړي چې بل د جوړه تیاری بلی بدله واسکټ وروړي چې بل د واسکټ وروړي بل بدله پینونو بټو مټو موبایل وروړي بس هغه استاد باندې بل واده کو چې بل واده کو هغه بیا په یو لس بچی نو پرنسپل بوله سم بیزتی ورکول کنه نو یو ورځ د استاد سره کېناستو خدای دې تباه کړه غلطه مشوره دې راکړې ده نو دوی په دې بیا ټوخلې ولګېدل مس ګروپ دی خدای دې تباه کړه غلطه مشوره دې راکړې ده او یو ګوره دویم واده مې وکړو اوس خو زه په الله وایي په دغه رارسم په لس یولس رارسم کنه نو هغه ورته وایي وایي وروره ما هم دوه ودونه کړي دي والله وایي زه دا مره د وخته د کور نه راوځم وایي سپلی یم ځان له دلته سکول کې پالش کړم وای سپلای نه وي سپلای هم زه سکول کې پالش کوم کپړې مپړې نه دي ځان سره نه دی کله چا یوې ته مینت کوم او کله بلې ته مینت کوم چې دا کپړې راله خیر دی استري کا وایي یو راته وایي چې وایي ما د لکه وایي ولې ما د له سهار ناشته راواخیسته هغه بله د کپړې استري کي که نه نو هغه استاد ورته خدای دې تباه و برباد که سرجي وایي که اول دې راته ویلي وي نو زه خو د اوس په غم اړولی یم دغه وایي چې زه غر کې ای استاد خپل شاګرد ته وایي چې زه څه ویم وایي هغه به وایي صحیح ده وایي الف وایي الف وایي ب وایي ب وایي ت وایي ت وایي س وایي س وایي جیم وایي جیم وایي خنور وایه نو هغه ته استاد نور خیر دی ته وایه ته څنګه وایي نور خیر دی استاد ته وایه ته څنګه